د ایمان دویمه شعبه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په کومه شعبه باندې ذکر کړی ده هغه دا ده چې ادناها الاماطة الاذى عن الطريق چې د مسلمان د لارې څخه تکلیفجن شی لري کول په لاره کې داسې شی نه پرېښول چې د هغې په خاطر باندې مسلمان ته تکلیف ورسیږي دام د ایمان په شعبو کې یو شعبه ده مثلا شارع عام د عام لاره د عام سړک دی پر هغې باندې ډېر سوارلی تېرېږي او ډېر موټران تېرېږي لیکن پر هغې باندې یو داسې کاڼی پروت یو داسې تیره ډبره پرته ده که چیرې د یو مسلمان سواری پر هغې باندې برابره سي نو هغې ته نقصان رسېدلی سي یا پر هغې باندې یو خښته پرته ده یا پر هغې باندې یو بل داسې تکلیف دی شی پروت دی چې د هغې په خاطر باندې د مسلمان مال ته د مسلمان سواری ته د مسلمان زندګۍ ته خطره پیښېدلی سي نو د انسان د ایمان تقاضا دا ده چې ته به ورشوه کېږي دا شی به لرې کوې دا د ایمان د شعبو څخه یو شعبه ده یا عامه د انسانانو ګذرګاه ده د انسانانو د پښو لار ده پر هغې باندې یو داسې شی پروت دی چې د هغې څخه مسلمان ته تکلیف رسېدلی سي پر هغې لار باندې یا د میوې خور پروت دی د کیلې خور پروت دی د آم خور پروت دی یو بل داسې شی پروت دی چې پر هغې باندې د مسلمان پښه ښویېدلی سي او د هغې په ذریعه باندې مسلمان ته تکلیف رسېدلی سي نو د ایمان تقاضا ده د ایمان شعبه ده د ایمان غوښتنه ده چې بیا به د مسلمان د لارې څخه هغه شی ته لرې کوي بیا به ته کامل مسلمان جوړېږي یا د مسلمانانو د تېرېدلو لار ده په هغې کې یو بدبویه شی پروت دی چې عام طور مسلمان تېرېږي د ډېره تکلیفه څخه هغه پر دې خپله پزه باندې یو شی نسي او پر هغه لار باندې تېرېدل مسلمان ته تکلیف ورکوي یا هغه بدبویه شی صرف د مسلمان په نظر کې چې راسي د دې څخه د مسلمان کراهت پیښیږي او د مسلمان د زړه نفرت ځینې کوي او د مسلمان د زړه ته لږ تکلیف ځینې رسیږي نجاست پروت دی خرابي پرته ده بدبویي پرته ده نو بیا خو د ایمان تقاضا دا ده چې د مسلمان لار صفا کول او کوشش دا کول چې مسلمان ته تکلیف نه ورسیږي او کوشش دا کول چې مسلمان پر دې لار باندې په اطمینان تیر سي دا د ایمان په شعبو کې شمارل کیږي او دا د ایمان تقاضا ده او چې کم سړی په دې اعمالو باندې عمل کوي هغې ته الله تعالی کامل ایمان ور نصیب کړی نو ځکه زموږ دین دا صرف د عبادت او د عقیدې نوم نه دی چې بس تا عقیده د الله تعالی پر وحدانیت باندې جوړه د زمنم دا د ایمان شعبه ده چې بس ته ټوله زندگی لمنځونه کوي عبادتونه کوي زمنم دا د ایمان یو شعبه ده لیکن لکه څنګه چې عبادت او دغه رقم عقیده د ایمان شعبه ده دغه رقم د معاشرت اصول دا هم د ایمان یو شعبه ده بلکې زه دا وایم چې د ایمان اصل الاصول بهترین معاشرت دی معاشرت معنا د انسانانو سره بهترینه زندگی کول او د معاشرت لوی بنیاد دا دی چې د انسان د زندګۍ څخه بل مسلمان ته تکلیف نه ورسیږي بس خپله زندگی داسې تیرول په محله کې داسې ژوند کول د ملګرو سره داسې ژوند کول په کور کې داسې وخت تیرول چې زما د ذات سه زما د یو عمل سه زما د یو قول سه زما د لاس سه او زما د زندګۍ د بدن د یو اندام سه یو مسلمان ته تکلیف نه ورسیږي دې ته ویل کېږي معاشرت او دا زموږ د دین یو حصه ده او چې کوم سړی بهترین معاشرت نه لري هغې د کامل ایمان مالک نشي جوړېدلی هغې ته الله تعالی کامل ایمان نه ورپه نصیب کوي ځکه هغې کې د معاشرت کمی راغلی ده او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث چې سړی وګوري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات چې سړی وګوري نو هغې په خپلو تعلیماتو کې معاشرت ته څومره لوی اهمیت ورکړی دی چې سړی به د معاشرت زندگی څنګه تیروي زه د دې تاسو ته مثال پیښوم زموږ په دین کې لمونځ ډېر اهم عبادت دی ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټوله دین بنیاد بللی دی چې لمونځ د دین بنیاد دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که چا لمونځ وکړي نو هغې ټوله دین وکړي که د چا څه لمونځ پاته سو د هغې څه دین پاته سو بیا لمونځ خاص په جماعت سره کول په دې کې ډېرې لوی درجې دي
یو لمونځ په 25 ته هم رسیږي، یو لمونځ 500 ته هم رسیږي، یو لمونځ 50,000 درجې ته هم رسیږي، یو لمونځ 100,000 درجې ته هم رسیدای شي. او بیا خاص کر هغه لمونځ په صف اول کې کول، په تکبیر اولا سره کول، دا ډېر لوی فضیلت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی که چاته دا معلومه سي چې په دې صف اول کې څومره لوی برکت دی او په دې صف اول کې څومره لوی ثواب دی، که انسانانو ته دا معلومه سي بیا به دا انسانان په خپل مابین کې پر دې صف اول باندې ډېر رش او هجوم جوړ کړي. بیا به نوبت دې ته پیښیږي چې د خلکو په مابین کې به قراندازي کېږي چې د کم چا نوم وخته هغه به په صف اول کې، که د کم چا نوم نه وختلی هغه به صف ثاني ته رسیږي. نو که خلک د صف اول په اهمیت پوسي چې صف اول کې څومره ثواب دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه دا ویل ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول. الله او د الله ملائکه هغه د صف اول، الله پر صف اول والا باندې ډېر غټ رحمتونه راستي، او ملائکه د صف اول والا متعلق د الله تعالی په دربار کې ډېر مغفرت او بخښنه غواړي. کم الفاظ چې الله تعالی د پیغمبر علیه السلام په حق کې استعمال کړیو، ان الله وملائکته یصلون علی النبی، پیغمبر علیه السلام دغه الفاظ د صف اول والا په باره کې استعمال کړي دي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ده کان یصلی علی الصف الاول ثلاثا وعلى الثاني واحده، چې کم چا به په صف اول کې لمونځ کاوه پیغمبر علیه السلام به هغې ته دعا 3 واره کوله، او چې کم چا به په صف ثاني په دویم صف کې لمونځ کاوه پیغمبر علیه السلام به هغې ته یوه دعا کوله. نو ځکه زموږ په دین کې د صف اول ډېر زیات اهتمام دی او د صف اول ډېر زیات برکت دی، او پر صف اول باندې زموږ په دین کې ډېر لوی ثواب دی. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل طرف ته حدیث راځي من ترک الصف الاول مخافة ان یؤذي مسلما. یو سړی صف اول په دې نیت باندې پرېښوی چې زه چې صف اول ته ځان رسوم زما سه مسلمانان زیریږي، نو د صف اول بجای بس په صف ثاني کې لمونځ وکړي، په دریم کې وکړي، د مسجد د بجای په د باندې په برنډه کې لمونځ وکړي. ځکه دی چې کله پر دروازه باندې رالی صف اول ځان را رسوي، نو دلته رش دی، خلک ډېر ناست دي او د خلکو په مابین کې تنګي ده. که چیرې دی د تنګۍ له ځان را رسوي نو بیا به د خلکو دروژو پښې را اړوي، د چا به پر پښه باندې پښه ورږدي، د چا به پر لمن باندې پښه ورږدي، د چا به پر وژه باندې پښه را اړوي، او د چا پر سر باندې به لاس نیولی، په ډېر تکلیف به دی صف اول له ځان را رسوي. لیکن هغه سړی په دې نیت باندې صف اول پرېښوی که زه صف اول له ځان رسوم نو په دې سره مسلمان ته تکلیف رسول دي، نو د صف اول بجای هغه سړی په صف دویم کې لمونځ وکړي، په دریم کې لمونځ وکړي، د مسجد بجای په برنډه کې لمونځ وکړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اضعفه الله الاجر، الله تعالی به د دې صف اول په مقدار لس چنده ثواب هغه سړي ته ورکړي چې هغه سړي هلته لمونځ وکړي. خو تاسو ګوره یو طرف ته د صف اول څومره اهتمام پیغمبر علیه السلام بیانوي، لیکن چونکې په صف اول پر را رسېدو کې مسلمان ته تکلیف دی، او مسلمان ته تکلیف رسول دا د معاشرت د اصول مخالفت دی، او معاشرت دا زموږ د دین بهترین حصہ ده. نو چې کوم سړی د معاشرت خیال نه ساتي هغې د دین خیال نه ساتي، چې کوم سړی د مسلمان د تکلیف خیال نه ساتي هغې د معاشرت او د دین د احکامو خیال نه ساتي. نو بیا چې په صف اول کې څومره ثواب دی، دې سړي چې په صف ثاني کې لمونځ وکړي، په دریم صف کې وکړي، او د مسجد سه د باندې لمونځ وکړي، الله تعالی د دې په مثال باندې څو چند ثواب هغه سړي ته ورکوي چې هغه سړي د صف اول بغیر هلته لمونځ وکړي. ولې په دې نیت باندې صف اول له رانلی، که چیرې زه صف اول له راځم نو بیا زما د صف اول د راتلو په خاطر مسلمانانو ته تکلیف رسول دي، او مسلمانانو ته تکلیف رسول دا د معاشرت مخالفت دی، او مسلمان د خپل تکلیف څخه محفوظ ساتل دا د معاشرت بنیاد دی. او ما درته ویل معاشرت زموږ د دین یو حصہ ده، او موږ په دې باندې مکلف یو چې د معاشرت په احکامو باندې به عمل کوو.